نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای اجملوا فی الطلب دنیا تاسو د دنیا په طلب کې ښه انداز اختیار کوي فإن کلا میسر لما خلق له. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم شی الله تا ته درکوي هغه و تا ته اسانه کوي هم. چې کوم شی الله تا ته درکوي هغه الله تا ته اسانه کوي. چې کوم شی نه درکوي نه درکوي هغه به درته ګران کړي، هغه به در مشکل کړي، خالي به تا ستړی کړي، خالی به تا ستړی وستومان کې ملاویږي به نه. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لیکل سوی دی مرګ نه درله راځي، والله که مرګ رالی، والله که مرګ رالی. نو لحاظه په ښه انداز کاروبار کوئ، دو نمبري مه کوه، چم مه کوه، اکسپیر شان خلکو ته مور کوه چې خلک په مړه کې راولاړ سي. وروره هغه ارزانه وړه د ګران پارسل ته ورواچې، د پښتون آباد غوړي دي ایښي دي دا د ملیشیا او د ترک دي، دا مه کوه. د لید په خپله ګوټونه جوړ کړي دي دا باټا او پلانه، دا مه کوه. ځان اوس په ټولو خبرو پسې شهباز شریف خو نو موږ ډېر بد سړی بولو او چیف جسټس یې سره پرېږدي هم نه، یعنې تر دغه څه بد سړی په دې ښار په دې وطن کې بل ګرده یې وینم نه. مکتبې لا ورځ ورلم ډېر ښایسته قرآنونه به ما چن راوړل. نو بل ورځ ورلم هلته قرآنونه اوس نسته. ولې؟ ولې هغه شهباز شریف بند کړو. اريان سي شهباز شریف قرآنونه څنګه بندوي؟ ولا هغه په دې بند کو کاغذ ډېر کمزور یو، دا کاغذ به نه شایع کوي. دا قرآن دی، دا عام کتاب نه دی، دا قرآن دی. ډېر زبردست قرآنونه تک شنه کاغذ به ډېر ښه قرآن نه و، ول دا به نه کوي، دا کمزوری کاغذ دی. اوس ورسي دا زموږ خلک له ورسي دا رقم قرآن یې شایع کړی دی، نو ورکوي یې په اتیار دی، دی وړ دی ته به د میږانو ښار دی. په قرآن کې یا زور معلومېږي یا زیر یا پیش، چې یوه رکو وایي پر دماغ پر سر به دې درد شي، پر سر دونه نری کړی دی. بس هلته خپلې ورکې کښنۍ ژړه بېکاره کمزورې ورکه. ته خو لا ښه په وړو کې غلا کوي، دا په قرآن کې غلاوې کوي، دا په قرآن کې غلاوې کوي، د قرآن سره دونه ظلم کوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي مه کوئ، روزي په ښه انداز طلب کا، چم مه کوه، دوکه مه کوه، دو نمبري مه کوه. ښه په خبره چې دا شی دننه والله که برابر دی ورکړه پر وایړه، او چې راوړي نو 5 ورځې بعد یې راوړي. ښه دا شی تا ما ستاسو اخیستی دا خو داسې دی. نو و دا بس موږ هم نه په قرض وي، نو دا واپسوم. نو یا تا په هغه ورځ راوړئ، په هغه ورځ نو ما وتړئ. زه پښین له ولاړم، زه چمن له ولاړم، زه کور ته ولاړم، ما خلاص کړی نه و چې سا راوتلم کور والا راته وویل یا نو که په هغه ورځ راوړئ ما بدلوئ، اوس یې نه بدلوم. ښه که په هغه ورځ راوړئ بدلوئ. دا خلک یو بزرګ هغه د کپړو دوکان و چې ورځ به راله دوکان بیا بند کړي، دوکان بیا چا پوښتنه چې وکړه چې ګراکان شته ته دوکان بندوې؟ ولیانو خو دغه په تیاره کې د کپړې رنګ و شی سم نه معلومېږي. زموږ بازار له ورسې یوې کپړې ته 40 بلپان لګول دي، ور یې وړه چې راوړې هغه رقم خوند نه کوي، چې راوړې هغه رقم خوند والله که کوي. دا ظلم دی، دوکه د شیدو والا د غواښې دی په ګډۍ، اوبه په ګډۍ، هغه بل دی حرام روزي د حلال روزي یو ځای نسته. که د هر چا هغه پس ولید دی، د هر چا روزي چې حلال او هغه ولید دی، بیا نه ملا نه تبلیغي نه مجاهد نه سپین ږیری نه حاجي، یو په قرآن کې ولید دی. د هر چا چې روزي حلاله ولا دا ولید دی، دا پر لاس مچه کې دا نور پرېږدي، دا سید دی، دا هغه دی، یو شی نسته. هر چا چې روزي حلاله او کم چا چې غیبت نه کوي دا ولی الله دی، دا ولی الله دی. بس بیا ورسې کې ژره خریلې وکړې پتلون اغوستې هر شی چې دا ولی الله دی. ژرې پرېږده، د غیبت هم کوې، درواغ هم وایه، بهتان هم کوې، دوکه هم کوې، چلم کوي، هر شی کوي. نو دا نو اوس کار دی، دا نه دی کار. بیا خلک پر لاسونو پسې مچه کوي. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.